بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن چې د په اکسل کې د چار او د کوډ فنکشن وایو چې دا ټیکس فنکشن دی څه کار کوي. لومړی راځو د چار فنکشن ته څه کار کوي لیکو داسې مساوي چې چار دلته موږ نه نمبر غواړي. مثال که یو نمبر موږ ورته ولیکو موږ ته هغه حروف ښیي، دا اسکي کوډ دی. اسکي کوډ غواړي او بیا موږ ته نمبر حروف ښیي لکه ا. په دې طریقې سره همدارنګه کوډ دی. کوډ چې کله مونږ ورته یو حروف ولیکو مونږ ته د هغې حرف کوډ ښیي. مساوي لیکو کوډ. کله چې کوډ ولیکو دلته غواړي ټیکس. تاسې به ټیکس همیش دپاره په ډبل کوډ کې لیکئ. مثال زه ورته لیکم چې غټ ا حرف چې دی هغه ما ته د دې کوډ راکړه چې نمبر یې څو دی. ډبل کوډ کې به ونیسئ، انټر به یې کړئ، ګورئ 15 شپېته. په دې طریقې سره که چېرته اوس مثال زه غواړم دلته مو نمبر یا حروف لیکلي، فرضاً دلته راځم څه لیکم، نمبرونه لیکم. مثال لیکم 15 شپېته، همداسې فرضاً 6 شپېته او 7 شپېته، داسې سلیکټ کوم او دې ځای نه ډریګ کوم. داسې اوس غواړم د دې نورو چې دی ټولو څه معلوم کړو، حروف یې معلوم کړو. د نمبر مساوي ولیکو چې 4. دلته به راشو دا نمبر به ورته سلیکټ کړو، انټر به یې کړو، ګورئ بي. دې ځای نه چې دی تاسې دا فنکشن داسې ډریګ کړئ ټولو باندې، د هر یو حرف به درته وښیي. یا اوس غواړئ چې دغه نمبر چې دی دا چینج یې د حروف چینج یې نمبر ته د دې نمبر یې معلوموي، نو په دې طریقه به معلوم کړي. مساوي دلته به ولیکئ کوډ کرکټر کوډ چې دی ولیکل دلته به راشي حرف به سلیکټ کړي. حرف چې دی سلیکټ کړه دا به انټر کړي. ګورئ دلته اوس موږ ته څه وښیي، نمبر به وښیي، ټولو باندې به ډریګ کړو د هر یو. نو په دې طریقې سره که چېرته وغواړو چې د یو حرف نمبر معلوم کړو، اسکي نمبر، اسکي کوډ، یا چې دی د اسکي کوډ موجود وي نمبر یې معلومو، په دې طریقې سره کولی شو چې د کرکټر او د کوډ فنکشن نه استفاده وکړو.